منټ دوستانو زه نور سنتو پرېږدم. شیخ طاهر صاحب غوږ شیخ طاهر صاحب او یا ډزه دي ولم کې خبرې را وکړلې زه نور شی کېږم دا اوس شی کېږم دا اوس سنیانو نور مې پرېښودلاسته تاسې او د تاسې کتابونه ټول مې پرېښودلاسته زه له دغه کس سره دا اوس شی کېږم له 12 امامانو دي دا کلمه راته وښي دا اوس یې ده وویله له 12 امامانو له یوم نه له دوم نه له درېیم نه له 12 امامانو دي وښي راځه پخې وصحیح سند سره اول خبره ده یو منټ نه اوله خبره نه اوله دا خبره له 12 امامانو دا اوس کلمه سي تا وایي زه درته آدم علیه السلام نه شروع کېږم آدم علیه السلام واه 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 ماشاءالله لکه چې پخوا کې د مهدي ناسته ډېر خطرناک هغه لکه چې خبرې درته کوي ډېر خطرناک یې په خدای وایه د زړه سره زه خپله سید یم ماشاءالله راځه پخې نو غالبا ما زه خپله علي رسول یم ښه نو اوس راځه له علي رضی الله عنه نه دا خپله کلمه دې راته وښیه زمریه آدم علیه السلام نه یې راته ښیې موږ شیعه مذهب چې راغلی دی که نه شیعه مذهب آدم علیه السلام نور چې پنجتن پاک و نور چې کله جوړ شو صحیح شو پنجتن پاک و نور پنجتن پاک کله جوړ شول علي بیبي فاطمه حسن حسین صحیح ده دا خو څلور دي پنځه څوک دي د الله بنده خو علي حسن و حسین و فاطمه څلور شول الله علي یعنی الله په څادر کې ورسره پټ و دا پنجتن دي که نه خو پنجتن الله اکبر لا اله الا الله یعنی الله جل او په څادر کې چې پټ شول دا څلور تنه د امام حسن او حسین سره الله جل وعلا ورسره ناسو العیاذ بالله اوس یې خوان وکړو خو ته وایې پنجتن پاک تنونه یعنی بندگان انسانان الله جل وعلا بنده ده دی الله بنده ته څه وایې سره پنجتن پاک څوک دي قاري صاحب ودې سره پنجتن پاک څوک دي قربان دي پنجتن پاک څوک خبره کوه کله تا خبرې کولې زه درته خاموش وم صحیح ده اوس هم خاموش یم خو دا پنجتن پاک خو راوښیې چې موږ زده کړو تا په اهل بیتو پسې ځان تړلی ده ته وایې چې زه د نبي علیه السلام اهل بیت یم اوس به دا پنجتن پاک موږ ته راوپېژنې دا څوک څوک وو پنجتن پاک چې کوم دي که نه دا د خدای نور دی صحیح شو دا نور دی نور دی نه ته خو وایې چې خدای پکې ده نو خدای د چا نور ده مذهب جوړ شوی دی نه شیعتو راغلي دا صحیح ده دین نه اسلام جوړ شوی دی صحیح دا پنځه کسان واخله دا څوک څوک دي پنځه کسان علي ده فاطمه ده حسن ده حسین ده دا پنځم څوک ده یا الله مدد یا الله مدد ده محمد رسول الله پنجتن دا پنځه تنان څوک دي د الله بنده خو د الله بنده په دې هم نه یې خبر په خپله عقیده هم لا نه یې خبر یو رسول الله تاسې دا پنجتن پاک عقیده یو رسول الله ده او زده دي کړل دي بل وخت دپاره نه زده مې دي رسول الله حسن حسین دا پنجتن پاک دا پنجتن پاک کله چې نبي علیه السلام څادر کې ور پټ کړل دا څلور کسان او د نبي علیه السلام سره پنځه کسان کنه دا خو منو چې دې وخت کې پاک شول کنه یو منټ کاری صاحب نو د ایمان جواب کوم راکوه چې په ګډوډو دي سره د الله بنده ته جواب درکوم کنه ولې ګډوډ یم ښه ټیک ټاک یم ښه ریلیکس یم ولې ګډوډ یم شکر الحمدلله داسې دین مې منلی دی که نه زموږ به انشاءالله هر چېرته کې بري راولي داسې دین دې منلی دی لکه پنجتن پاک کې دې الله هم ورګډ کړه نعوذ بالله هغه هم په څادر کې ورسره ناست و پروا نه کوي راځه مهرباني بس دا خو بس هر چا خپله یو عقیده ده که نه بس ته په ما کې پنجتن پاک دا نور کتل دي دا خو 12 دي امامان دي ګوره امامان علي څه کوم دی عام امامت کې راغلی دی صحیح شو پنجتن پاکو کې راغلی فاطمه رضی الله عنها امامه ده که نه ده امامه ده پنجتن پاکو کې خو راغلې ده امامه ده که نه ده امامه علي کو خدا مت علي خدا نہیں مگر خدا کی نور سے علی جدا نہیں د خدای نور دی صحیح شو ها رسول لاندې ها مخته خبرین کو غف شپ وایو صحیح دی
سره د علم دینی خبرې به هم کوو، مزه کوي، دا خو رنګ راوړي، خوند کوي که نه. چې علي کې ذکر کېږي کوم ځای کې هغه مجلس کې خوند، هغه مجلس کې خوند الله نه وجدان لري. ته پوه نه شوې قاري صاحب په خبره. دی وایي چې علي د الله نور دی او د الله د تن نه جدا نه دی. لکه دا خلولي عقیده ده، دا په اشیاګانو کې 28م قسم دی. و د حلولي عقیده سره راځم، د حلولي عقیده صحیح ده. تا باندې ما کوېشن واچولو چې ته اهل سنت لفظ ما ته قرآن نه ثابت کا ثابت دی نه کو کاري صاحب. خو د دې ځای نه بل دی ثابت دی نه کو همدا اوس یو اوس بیرته پر یوه څه ځای دی. الله بدنګانو زموږ په مخ مې تاسو شاد یوه ځان ته بسته کوئ منډې وهئ. نه ریوس نه څم، ریوس ولې څم؟ پنجتن پاک خو منې که نه؟ شکر الحمدلله. ولې نه منم؟ ښه څوک وایي ستا پنځه تنان پاک دي؟ څوک وایي؟ دین یې راته راوستی دی. هغه بله خبره ده، نورې مه پکې راګډوه. د الله بنده یو ولې نه راګډوم؟ دا تړلی دي ورسره. کوم شی تړلی وي هغه خو به راولې که نه. دا پنجتن څوک وایي دا پنځه تنان پاک دي؟ دا څوک وایي؟ دا خدای وایي؟ چیرې ویلي دي؟ تورات کې، په انجیل کې، په زبور کې، په قرآن کې خو یې نه دي ویلي. په تورات کې ویلي، په انجیل کې ویلي، په زبور کې ویلي، په صحیفو د آدم علیه السلام کې ویلي، په صحیفو د ابراهیم علیه السلام کې ویلي. د چا کې ویلي؟ ځکه خو درته یم که څه ما خو درته دا خبره پیل هم وکړه که څه کاري صاحب. تا اوس وویل مناظره څه کوې؟ مناظره کوې، مقابله کوې؟ خدای چیرې ویلي دي؟ د دې جواب راکړه. بلې خوا ته مه ځه، بلې خوا ته مه ځه. ما خو زه غواړم چې تحقیقي بحث سر بناسب کله دې له الله نه خدای جوړ کړل. د حلولي عقیده ته پوهېږې چې دا د کفر عقیده ده، په دې سړی کافر کېږي. کافر کېږي دا دلیل ده. چیرې قرآن ویلي الله جل وعلا وي غوږ شه، چیرې الله ویلي چې دا پنځه تنان پاک دي؟ نه ته علي نه منې، ته مسلمان یې. د یو د منلو ته خو یې اوس ما ته وښیې دا پنج تن پاک، دا پنځه تنانو په باره کې الله ویلي چې دا پاک دي که نه؟ تر دې ځایه مو در سره ومنله که نه؟ ته وایې چې الله ویلي دي. ښه له دې نه مخکې دا پنځه تنان چټل ول، مردار ول که پاک ول؟ ته توهین کوې که نه کاري صاحب؟ توهین مه کوه. ته وایې وایي پنج تن پاک. دا خو ګوره یو روایت داسې خبره وه، توهین ما نه دی کړی. صحیح ده، نه دا د توهین خبره نه ده. د الله بنده زه سوال کوم، سوال دی غلط کوې، سوال غلط کړه چې که نه توهین مه کوه. کله د څلور د پنځو تنانو لاندې پاک دي که پلیت دي؟ د پنځو تنانو لاندې پاک دي. غوږ شه نو، د توهین اولاده چې اوس دلته بلې خوا ته منډې وهي. غوږ شه، پنځه تنان تا ویل چې دا پاک دي، له دې پنځو نه لاندې نور امامان پاک دي که چټل دي؟ شیعه مذهب نه دی، شیعه مذهب ټول پاک دی. که امامان دي، مو خدای منو، مو رسول منو، مو امام منو. ته خدای مانی، ته رسول مانی. که ته چې رسول منلی ته ماته ووایه. نه ته رسول مانی، ته رسول مانی. ګورې تاسو رسول مانی به د رسول ویلې شهید کو. شاید ټول پاک دي، متعی چې چا ډېرې ته مدعا کړي. چې کله ته رسول مانی ته څه مدعا دې کړي، مدعا چې چا کړي د کاري صاحب ښه درته پته ده. ګوره سوشل میډیا دی صحیح شو، بیا به دا نه وایي چې مطلب توهین دی. ښه درته پته ده چې پیله متیا چا کړې ده، پیله متیا چا کړې ده، ښه درته پته ده. صحیح ده، که بیا ما د خولې واورې پرسنل ته راشه چې پوه یې کړم. نه ما ته پته دی چې پیله متیا چا کړې دی. وی کړه خدای دې وکړه. د تاسو اول ځل داسې یو محترم شخص راغلی، چا کړي متعه؟ په دین کې خو شرم نه ده په کار. چا کړي متعذر کو؟ بس هغه ته پته دی چې چا کړي دی. و دې الله بنده امام علي متعه کړي؟ نه. امام حسن کړي؟ امامانو نه دی کړي. د امامانو لورانو کړي؟ تاسو ولا کړي دي، تاسو ولا. غزت تانه ته خو دین لدی امامانو در اخلي دی. الله بنده ته خو پاک مذهب لري. وس کدیما په خوا درېږي. ګوره یو مینر کاری صاحب، کاری صاحب بیا دې کوزوه مه. د دې یو سوال جواب نه را بس ګډوډو دې سر ده. ته دین له اهل سنت نه در اخلي که له امامانو در اخلي؟
شکر الحمدلله دین مې صاف دی او ما درته اول ویلي دي که صفایي کې خبرې مه کوو امام مې منلی دی علي مې منلی دی امامانو در اخلي که له اهل سنت والجماعت نه در اخلي دین مې امامانو دی د امامانو نه اوس له دې امامانو راته وښیي چې کوم امام دی کوم امام لور دی کوم امام ښځې دی کوم امام مور متعه کړې ده د یو کس راته وښیي راځه په خیر اول خبر دا کاری صاحب ته که ما پهلا ویلو څه د متیا ټکې بار بار مه کوه که څه دا شی توهین کې راځي که اوس زه وکړم بیا به یې زیاره ده ما ته وایي د نکاح بچی ما ته وایي ما ته زر زر دې شي څه مسلمانانو دې شي څه نفرت دی ګوره یو سمه الزامي نسي خوند نه کوي دا سم داسې سم د نکاح اولاده د چا خوا بده سوه د نکاح اولاده لبيك حاضرين لبيك ورته ولاړ یو ها د نکاح اولاده زه له نکاح په حلاله نکاح په لار مې پیدا سوی زه پیدا سوی امام علي پیدا سوی د امام حسن و حسین ټول صحابه په حلاله په دې چا خوا بدیږي دې کې توهین سته نو ته ولې خوا بدوي چې ته وایې چې متعه دومره اجر و ثواب لري چې که د یو ځل وکړه د تا کتاب وایي چې د امام حسین مرتبه ده دوم ځل د متعه وکړه د امام حسن مرتبه ده دریم ځل د متعه وکړه د امام علي مرتبه ده څلورم ځل چې د وکړه د نبي علیه السلام مرتبه ده پنځم ځل چې د وکړه تر نبي علیه السلام هم پسې پورته کېده د تا کتاب وایي تفسیر دی وایي نو ولې په دې کې د توهین څه شی دي چې زه درته وایم متعه اوس متعه روا ده که ناروا ده یو منټ شیرخانه دې زړه سره متعه روا ده که ناروا ده تا ولا ډیریا تا ولا بلا ویډیوانې ما لیدلې دي صحیح شو تا ولا چینل ما فالو کړی دی یو اکاونټ نه یو منټ کاري صاحب خبره کوم بس بیا درنه سم زه خپل ټایم راسته کام دی صحیح دی نه د دې جواب بره داسې دی کاري صاحب ټول جوابونه شیخ طاهر صاحب څه درته وایي هغه ته مې یو جواب ورکړه ما ته خو یې نه راکوي خو لیونی چې په خپل دین شرمېږي نو بیا دا شی ترې لرې کوي مې کوئ که نکاح ما کړی ما پلار کړی زه پرې نه شرمېږم حلال کار دی اوس تا ته متعه ستا په دین کې جایز ده نو شرم پکې ولې کې ودته اوس وایي چې جایز ده که ناجایزه ده متعه کول جایز دلیل ورکړه وا شیخ طاهره کسې که نه بس خولې نه رانه وباسې که نه بیا یو منټ زه ډېر زیات د قاري صاحب خاطر کوم زما ریکارډ پروت دی داسې به دې ولړم چې بیا به توبې وباسې ګورې شیخ صاحب طاهر صاحب صبر شیخ جایز دی باغې مه شرمېږه شیخ طاهر صاحب یو منټ په ډېرې بخښنې سره منډه خبره ته لږ صبر وکړه شاروخ دلته یو ویډیو مونږ ته راغله دغه ویډیو به لږ چالو کړو چې دا څه حساب دی ابو حمزه صاحب ته دا ویډیو آن کړه ابو حمزه صاحب اورم دا یو دقیقه مایک خلاص کا او مایک خلاص دا ویډیو ته دلته واړم بسم الله دا لاړل دا څه سول نه ناسته قاری صاحب ناسته زر کوه د ښکاري عبدالکریم جان بالکل ښکاري وقت ورته بسم الله علي وبين الله إذ أن الله رازق وعلي رازق الله يحيي وعلي يحيي علي يميت والله يميت علي دا خو هغه لوی کافر ده حمیر قریشي ده دا بل ویډیو ده زه په ډېرې بخښنې سره دا لوی کافر ده قاري صاحب ما زه ته خبرې کوم بس د ګپ شپ نه څه خبرې دي یو منټ قاري صاحب زه مین پوینټ مقصد سره رسېدلی یم صحیح شو مین پوینټ ما یوه خبره دی بس هغه خبره کوم بس بیا دا سم صحیح دی دا یو خبره م نه ده پای ته رسېدلې په ګپ کې مو وکړه په شپ کې مو نه ده کړې دا یو خبره اوس متعه دې کړې که دې نه ده کړې ته متعه پرېږده ته ما خبره وره متعه پرېږده وه زه ته خبره کوم زه کومې خبرې سره ختلی یم که نه هغه خبره درته وکړم بیا ته بیا زه نه زه کوزېږم زه ما خبره لږه واوره تا له څوره ویډیوانې زه ګورم صحیح شو تا ډېرې چینلې دي چې تا په نامې فیک جوړېږي ولې علم نه یم خبر خو د کوم چینل نه اوس رانوتم دا ما سره فالو نه دی ما سره بل چینل فالو دی صحیح دی تا ډېرې زیات اکاونټونه دي که نه کېدای شي خلک د نه رپورټ وایي ما دا یو اکاونټ د رسمي اکاونټ نه و زه لایف کې راځم یو منټ ته چې کله راوخېږي مثال تا صرف ټارګېټ دی یو د شیعه سړي ټارګېټ دی
څه وکړم آیا ته مطلب آیا ته شیعه سنی مطلب خپله کې بګړی کله یو قسم خبره کوي کله بل قسم صحیح شو ځان نه د دین روښلی دی ځان نه خپل دین د جوړ کړی دی صحیح دی خپل کتاب د جوړ کړی دی صحیح شو خپلې خېټې نه خبرې کوي کړي سي په خدای قسم کې مې تر اوسه یو صفحه کتاب مې په والله کې لیکلی وي په ټول عمر خو اوس یې لیکم انشاءالله تېغه مه کو درته چاپ به سي داسې به در باندې ګرځي دا میډیا که دنیا که خدای نه بس په یوه کمره کې ناست یې که نه ځان پسې د تله چولې ده صحیح شو که داسې مثال ته خپل دین باندې خپل خبرو کې ته داسې تکړه سړی مهدي راته ویل دی وای په یو کوټه کې باندې مه راوځه ځم وای شیشې بدماشي والا که خوان کوي کاري صاحب شیشې بدماشي نه مو کړي دی نه والا که شیشې څه رقم بدماشي وکړو وکړم او څه وکړم نه فرنټ ټو فرنټ راشه مناظرې ته راشه فرنټ ټو فرنټ لایو به کینو صحیح دی څه قسم مناظره وي کتابونه دراوړه کتابونه نو تاسو ولې دلته نه راځئ صحیح دی نه صبر چیرې درسم یو منټ که کوم ځای ته درسم ته پهله د ځان نه ښایې ته یې څه زه منګلو کې هم کلی مقبلو کې هم کلی پړچینار کې هم ته یې چې ته چې تهران ته مې وغواړي درځم نور څه غواړې کم تهران توري دا یو تهران د ایران تهران دی درته ښیم مونږ څه پړچینار تهران توري نه دوایي د خامنه‌ای سه دا د خامنه‌ای سه په خوا کې مناظره در سره کوم تیاری کړی صحیح ده که شیشې ته رسي که شیشې مناظره کې هم درته مطلب کاس راولم کانټیکټ سره لږ ما سره خپل کانټیکټ شیر کوی شي قاري صاحب قاري صاحب ته بل کس راوچت کو دا نور وخت ځای یو منټ اخري خبره کوم یو منټ یاره بس پوښه کنه بس پرېږده نعره تکبیر والا ما خبره وره یو منټ الله اکبر وای د الله خبره کوم الله اکبر خوای نعره تکبیر الله اکبر تکبیر یا امداد الله اکبر یا الله مدد دا د جنا شوټینګ سره الله اکبر ته دا ډیر وخت کې مو دا ویډیو نه د کتره ته ودرکه چې دا خو ونه ګور لګول تاسو وګورئ دی الله نوم نسی خودلای هر څه دا ویډیو نه د کړی نصيغات څه ته وایي زنا دې کړي کدي نه د کړي زنا ولا تقربوا الزنا الزانية بفاحش امام صادق علیه السلام د تاسو په کتابو کې وایي کچا صيغه و نه کړله صيغه متعه خو به پیژني متعه الله په قرآن مجید کې ذکر دی الله په کوم ځای کې ذکر د متعه د خدای مسلمانانو پنځمه سپاره کې تاسو آیات وکړه امام علي علیه السلام دا آیات نه پیژندل امام صادق علیه السلام دا آیات نه پیژندل امام صادق وایي لا تفعلوا متعه کړي ده متعه دې کړي ده یو مې صبر وکړه ما وربندوي مولانا عبدالحق صاحب صبر وکړي تا متعه کړي ده ما متعه نه کړي کدا متعه خو نه وای دا زنا به نه ول دي نه کړي ول دوی چې په قران کې استول دي نه کړي کومه چې ما ته کله ضرورت پیښ شي چې زوز پردي ملک زه چې ورکم خځې دي کړي ده خور ولور خځې دي کړي ده استغفر الله ربي دا ضرورت په وخت باندې کېږي وایي د قران کې راغلي ده واستغفر الله ربي بیا استغفر الله په سی وایي ضرورت په وخت باندې د ضرورت په وخت امام صادق علیه السلام زنا کړي و دا متعه کړي و ته چې په کومل تلاشي ته کومل تلاشي زنا ته د زړه چې خځې ته نوز بلغه د زړه په څه امام صادق علیه السلام وایي لا تفعلوها عندنا الا الفواجر ومخ کې څوک دا کار نه کوي مګر زانیان کوي امام صادق علیه السلام وایي دا څه دا په دې قران نه پوهېدل امام علي علیه السلام وایي ترغله ټولو نه مخکې امام علي علیه السلام وایي صيغه دا حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپلو کتابونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د متعه هغه په دې آیات نو خبر تور باندې خبرې قاری صاحب منځه وخت موږ وکړو بس دا سړی سره سبا ته بیا راځي ما قاری صاحب ګوره ته وایې یا الله په قرآن دې دروغ ویل چې په متعه په قرآن کې ده دلته اوس په دې دونه ځوانانو کې یو کس درته وایي چې ما ته ضرورت درځم دې تا له مور او له خور او له ښځې سره زه صیغه کوم ضرورت مې ده آیا اجازت ورکوې خبر ته وګور چې په وخت ضرورت وخت څه کله دا مولانا عبدالحق ضرورت لري دغه پاس عبدالکریم ضرورت لري دا زلمی احمد زی ضرورت لري هغه وایي وزیر تعالی لور له خور سره صيغه کوم اجازه ورکوي دا تاسو په نکمه افغانستان کې لږه خدي دي تابع زنا ته
تاسو په افغانستان کې خو څوک نه کوي الحمدلله په افغانستان کې خو صيغه وزنا څوک نه کوي ته وایې چې صيغه ستا په قرآن کې سته دا دلته مسافر ورونه دي ډېر مسافر دي هغوی غواړي ضرورت یې د صيغه وکړي له خوره سره دي له لوره سره کوي لري له تروره سره دي زنانه چې په کور کې څوک وي علي صاحب صيغه به مو سره په غوښه ورته پخوي غوښه به مو خو بس داسې مسلمان یې لکه یزید مسلمان و بس الله ولې دا د قرآن خبره دونه بده هلته وایي په قرآن کې کریم باید یو خبره کوم داسې مسلمان یې لکه یزید مسلمان قرآن خبره ولې بده در باندې لګېږي دي دلته ابل اغا صاحب راغلی هغه راپورته کړي ابل اغا صاحب راغلی د هغه راپورته کړي د الله بندګانو دغسې زه د دوی د عقلونو ته حیران پاته یم د دوی د شعور ته حیران پاته یم چې نه خپل کتاب مني نه د بل چا کتاب مني نه د امام خبره مني نه د رسول الله خبره مني نه د قرآن خبره مني د هیڅ چا خبرې منلو ته تیار نه دي